نیک مرغی در پکین غشتی او شکولا د قدر میاشتی او شکولا د قدر میاشتی چې زموږ کلی ته راغلی مرحبا د قدر میاشتی د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن مور د خوشحالیو د زنګوی د خوښیو او ته مور د خوشحالیو ستا په سپینه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. درنو اوریدونکو، امام بیهقي رحمه الله د حضرت ابي امامه باهلي رضی الله تعالی عنه په روایت سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملات والدات رحمات بأولادهن لولا يعصين أزواجهن دخلن الجنة. حضرت ابو امامه باهلي رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل هغه خویندې چې د حمل او پیدایش تکلیف برداشت کوي او په خپلو بچو باندې مهرباني کوي که د خاوند ناشکري ونه کړي نو الله رب العزت به دوی جنت کې داخلي کړي. د حمل او پیدایش د مشقت برداشت کوونکې په خپلو بچو باندې مهرباني کوونکې که د خاوند نافرماني ونه کړي نو په جنت کې به داخلي شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د جنتي ښځو څو اهم صفات بیان شوي دي چې په هغو صفاتو کې یو صفت د حمل د حالت پریشانی هم ده. دا پریشانی برداشت کول ډیره د ثواب خبره ده، خو د نوي تهذیب ښځې د یو او دوو ځلو نه زیات د حمل مشقتونو برداشت کولو ته تیارې نه دي. دا د غربیانو د لعنت اثر دی. هغه ښځه او هغه خور الله او رسول ته خوښه ده چې د هغې په وجه امت زیاتیږي. د دې وجې نه محمد رسول الله حکم ورکړی داسې ښځو سره واده وکړئ چې زیات بچي راوړي. ظاهره خبره ده چې څوک د حمل د بچو د پریشانی او د بچو د تربیت نه تښتي د هغوی نه به اولاد څنګه ډیر شي. د اولاد په پرورش کې، د اولاد په تربیت کې، د اولاد په روزنه کې د نرمی او محبت دا مطلب دی چې بچی خصوصا چې کله ژاړي او ضد کوي نو د ستغو او سپورو او وهلو او ټکولو نه مور کار نه اخلي. په مینه او محبت دې پوه کړي چې کله په مینه او محبت باندې کار ونشي نو بیا د معمولی ستغو او سپورو او وهلو او ټکولو نه هم کار واخلي. هر وخت په وهلو ټکولو او ستغو ستورو باندې ماشوم بې حسه ضعیف القلب او ضدي کیږي. نه مورې خپل ماشوم په مینه او محبت باندې وروزه تر څو الله رب العزت تا جنتي کړي. همدارنګه امام بخاري رحمه الله په کتاب ادب المفرد کې د ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة معها ابنتان فسألتني
فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من بلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یوه ښځه ما ته راغله، دوه وړې وړې لورګانې ورسره وې. نو هغې ما نه د خوراک سوال وکړ، څه شی د خوراک لپاره وغوښتل. د یوې کجورې نه علاوه بل څه ما ونه موندل. ما هغه یوه کجوره راوړه او دې ښځې ته مې ورکړه. هغې ښځې هغه خرما او کجوره واخیسته، په منځ یې نیمه کړه، نیمه یې د یوې ماشومې خولې کې ورکړه او نیمه یې د بلې ماشومې په خولې کې ورکړه. بیا ودرېده او لاړ. چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا واقعه او دا قصه ما بیان کړه. محمد رسول الله وفرمیل څوک چې د دې لوڼو په ذریعه په آزمایش کې واچولی شو او د دوی سره یې ښه سلوک وکړه، نو دا به د هغه دپاره د جهنم نه د نجات باعث وي. او په بل روایت کې راځي ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا ښځه کله زما کور ته راغله، د خوراک لپاره یې څه وغوښتل، بل څه ما سره نه ول. 3 خرماګانې وې، 3 کجورې وې، یوه مې یوې ماشومې ته ورکړه، بله مې بلې ماشومې ته ورکړه او یوه مې دې مور ته ورکړه. هغو ماشومانو هغه خپلې 2 خرماوې وخوړلې. مور زړی لرې کړی و چې هغه کجوره په خپله وخوري. هغې ماشومې لاس ور اوږد که، مور د خپله لمړۍ ونه خوړله، نیمه یې کړه، نیمه یوې ماشومې ته ورکړه او نیمه بلې ماشومې ته ورکړه. نو درنو اوریدونکو، د اولاد په بهترین پرورش او تربیت کې ثواب دی. کوم څه چې په اولاد باندې خرج کوې په هغې کې ثواب دی، خو چې اسراف پکې نه وي او د شریعت نه په خلاف کارونو کې خرج نه کړي. دا کم صلې رحمي چې ته په خپل اولاد باندې کوې، الله رب العزت به د دې په بدل کې تا ته جنت درکوي. لیکن د جنکیو په تربیت او پرورش باندې احادیثو کې ډیر زیات خصوصیت سره لوی ثواب ذکر شوی. د دې لویه وجه دا ده چې کله دا جنکۍ د خدمت شي نو د بل کور ته به ځي، د دې نه د مالی فایدې څه امید نشته، په خلاف د هلکانو چې د هغوی نه ډیر امیدونه وي، بیا د دوی پرورش او واده کول وغیره یوه لویه مسئله او بوج وي. د دې وجې نه د جنکیو په پرورش کې ثواب زیات دی. الله رب العزت دې زموږ میندو ته توفیق ورکړي چې د خپلو اولادونو سالمه روزنه وکړي، په ځانګړې توګه د خپلو جنکیو. ګورې هغه مور خرما اخلي، نیموي نیمه د یوې جنۍ په خولې کې ورکوي او نیمه د بلې جنۍ په خولې کې ورکوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا د دغو 2 جنکیو خدمت وکړه، دې ورسره ښه سلوک وکړه، الله رب العزت به هغوی د ده لپاره د جهنم د اور نه د نجات باعث وګرځوي. همدارنګه صاحب د مجمع الزوائد او ابو علی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يفتح له باب الجنة إلا أنه تأتي امرأة تبادرني فأقول لها ما لك ومن أنت فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه اول هغه کس یم چې ما ته به د جنت دروازه پرانستل شي، لیکن زه به یوه ښځه ووینم چې زما نه به جنت ته په تلو کې جلتي کوي. زه به ورته ووایم دا ولې او ته څوک یې چې ته زما نه وړاندې جنت ته ځې؟ هغه به راته ووایي زه هغه ښځه یم چې د خاوند د وفات او د مړینې نه پس د یتیمانو بچو د پرورش دپاره د واده نه بغیر پاتې وه. یوه ښځه چې د فرائضو او واجباتو
د لحاظ سره سره ځان پاک هم وساتي او د بچو پرورش او تربیت هم په ښکلي او دینی طریقې باندې وکړي په دې سلسله کې خپل تمام خواهشات او ارمانونه خاورې ایرې کړي خاوند سره ژوند کې چې کم خوند او مزه ده هغه قرباني کړي جنت ته تلو کې به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جلتی کوي او وړاندېوالی به کوي یعنی هغه کونډه چې د خپلو بچو د پرورش او د تربیت د وجې نه بل واده ونه کړي که دا بل واده وکړي نو ماشوم بچی به چیرته ځي د ده تربیت به څوک کوي د آرام او راحت خیال به څوک ساتي که خاوند سره وي نو هغه به څنګه د خپل اولاد پرورش او تربیت کوي هغه شان د ښځې د بل خاوند د بچو نه کوي نو د هغې میرمن خاوند چې وفات شي او هغې ته واړه واړه یتیمان پاتې شي هغه د دې لپاره واده نه کوي چې زه د خپلو بچو تربیت کوم د خپلو بچو پرورش کوم نو دا به په جنت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جلتی کوي چې د هغه نه مخکې جنت ته ننوځي ډیری داسې خویندې موږ لیدلي دي چې کله د هغو خاوندان یا شهیدان شوي یا په خپل مرګ باندې مړه شوي دي هغو ته واړه واړه بچیان پاتې دي هغوی د بل واده نه انکار کړی د دې لپاره چې د خپلو بچو تربیت او پرورش وکړي ځکه که دا خور واده وکړي نو د دې د بچو پرورش او تربیت به څوک کوي او د هغه خاوند په کور کې خو به د خپلو د بچو پرورش کله هم نشي کولی زموږ په مدرسه کې ما سره یو ماشوم طالب دی چې د 15 کلو به وي یتیم دی د ده پلار وفات شو او مشر زوی هم همدغه دی د دې نه بل مشر هم نه لري بل مشر اولاد هم نه لري د دې انا دا ماشوم مدرسې ته راوست 3-4-5 میاشتې تیرې شوې چې مور یې لاړه بل ځای واده وکړ اوس دې ماشوم لپاره نه پلار شته چې هلته ورشي او نه مور شته چې هلته ورشي او نه څوک شته چې د دې ماشوم تربیت وکړي خو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د دغه یتیم چې اوس نه پلار شته نه مور شته او داسې یو کور هم نشته چې دا ماشوم پکې قدم کړي چې دا مې د پلار کور دی او دا مې د مور کور دی الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د دې خدمت د دې تربیت او د دې سالمه روزنه وکړو تر څو رب العزت زموږ نه راضي شي نو خویندو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی انا اول من یفتح له باب الجنه الا انه تأتی امرأة تبادرني فأقول لها ما لك ومن أنت فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي رسول الله فرمای زه اول هغه کس یم چې ما ته به د جنت دروازه پرانستل شي لیکن زه به یوه ښځه ووینم چې زما نه به جنت ته په تلو کې جلتي کوي زه به ورته ووایم دا ولې او ته څوک یې چې ما نه جنت ته وړاندې ځې هغه به ووایي چې زه هغه ښځه یم چې د خاوند د وفات نه پس د یتیمانو بچو د پرورش دپاره د واده نه بغیر پاتې یم واده مې نه دی کړی هو کې بچیان لوی بیا کولی شي چې زموږ خویندې بل واده وکړي خو که هغه په دې پوهیږي چې زه بل واده وکړم د زما یتیمان هغسې بې سرپرسته او بې تربیته پاتې کیږي بیا د دې لپاره واده غوره نه دی الله دې زموږ خویندو ته توفیق ورکړي چې د خپلو اولادونو سالمه روزنه او تربیت وکړي تر څو د دوی په خدمت او د دوی په مهرباني په خپلو اولادونو سره الله دوی جنت ته داخل کړي په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته نیک مرغي در پکین غشتي او ښکلا د قدر میاشتي او ښکلا د قدر میاشتي چې زموږ کلي ته راغلې مرحبا د قدر میاشتي مرحبا د قدر میاشتي تزنګوي د خوشایو او تمور د خوشالیو تزنګوي د خوشایو او تمور د خوشالیو درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ امام بخاری رحمه الله په کتاب ادب المفرد کې د حضرت عوف بن مالک رضی الله تعالی عنه په روایت سره
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وامرأة سفعاء الخدين امرأة آمت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة. د عوف ابن مالک رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه او هغه ښځه چې ننوتې اننګي وي د خپل خاوند نه کونډه پاتې شوي وي خپلو بچو سره یې د واده نه زړه صبر کړی وي په جنت کې به د دې دوو ګوتو په شان وي. یعنی څنګه چې د لاس د ګوتو په منځ کې فاصله وي او هغه فاصله کمه وي دومره فاصله به زما او د داسې ښځې په منځ کې په جنت کې وي. یعنی ما ته به بلکل په جنت کې نږدې وي. مطلب دا چې داسې ښځه ده چې د خاوند د وفات او د مرګ نه پس یې بچی په غېږ کې و د هغه د تربیت او د پرورش د خاطره یې بل واده ونه کړو نو که واده یې کولو نو د بچي پرورش او تربیت یې پاتې کېدو یا د بچي دپاره ښه نه و د دې وجې نه چې عام طور په دویم واده کې اولنی اولاد قبلولی نشي که قبول هم شي نو بیا کله چې د دغې بل خاوند اولاد پیدا شي نو بیا د ده پرورش او تربیت چې څنګه حق دی هغه شان نه کیږي کور کې جنګ جګړې او خرابي پیدا کیږي. د ننوتو اننګو مطلب دا دی چې د کنټوب د وجې نه د خوراک څښاک سهولیات کم وي فکرونه زیات وي صحت یې کمزوری شوی وي د هغې اثر په مخ باندې پریوځي نو مخکې غوښه کمه شي اننګي او د هغې بارخوګان ننوځي. یعنی د بچي د پرورش او تربیت د وجې نه د مزو ژوند او خاوند سره خوشحالي قربان کړه په مصیبتونو او سختیو باندې صبر وکړه نو د داسې ښځې محل به محمد رسول الله فرمایي په جنت کې زما په خوا کې وي. یاد ساتئ خویندو دا ثواب هله دی چې کله ښځه د نورو فرائضو او د دین د ضروري کارونو خیال ساتي فاسقه او فاجره نه وي د بېلمازه ښځې دا درجه بلکل کیدی نشي. د کنټوب دا مطلب بلکل نه دی چې د بچي د پرورش او د تربیت نه بعد هم واده نه کوي بلکې کله چې هغوی لوی شي او په خپلو خپو ودرېږي نو بیا د نکاح وکړي ځکه چې د ښځې بغیر واده نه پاتې کېدل او خاص طور په اوسني وخت کې دا لویه فتنه ده. هو چې هغه ماشوم وي او د ماشوم د تربیت او د پرورش لپاره بل واده نه کوي محمد رسول الله فرمایي چې هغه به په جنت کې داسې ما سره یو ځای وي دواړه ګوتې رسول الله وچتوي. همدارنګه درنو اوریدونکو لکه څنګه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې خویندو ته دا ترغیب ورکړی شوی د خپلو خاوندانو حقوق ادا کړي همدارنګه دوی ته دا حکم شوی چې هغوی دې په پرده او په حجاب کې اوسي. صاحب د ترغیب و ترهیب د حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن. ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې محمد رسول الله فرمایل د زنانو د پاره بهترین جومات د کور ګوټ او د کور یوه ګوشه ده. مطلب دا دی چې زنانه ته زیات نه زیات د پردې حکم دی. د جومات په مقابله کې د کور ګوټ ډیر د پردې ذریعه ده. د دې وجې د کورونو ګوټونه د زنانو دپاره د مونځ بهترینه ځایونه دي. او په بل روایت کې راځي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاة المرأة فی بیتها خیر من صلاتها فی حجرتها. د ام سلمې رضی الله تعالی عنها نه په بل روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د ښځې مونځ د کور د انګړ په مقابله کې په کوټه کې بهتر دی. مطلب دا دی چې لوی کور وي نو د انګړ په ځای په کوټه کې مونځ کول بهتر دي. وجه دا ده چې دې کې پرده زیاته ده. خیال پکار دی چې په دې کې د زنانو د پردې څومره لحاظ شوی دی چې کم ځای کې ښه زیاته پرده وي نو هلته مونځ ډیر بهتر دی او ثواب پکې هم ډیر دی. نن ورځ موږ وینو چې
چې په ښاریو کې جماعتونه جوړ شوي دي او هلته یې لیکلي وي چې د زنانو جماعت. هغه په بازار کې وګرځي، چکر ووهي، بیا د خپله دمه په کوم ځای کې جوړوي؟ په جماعتونو کې جوړوي. او حال دا چې محمد رسول الله فرمایي صلاة المرأة فی بیتها خیر من صلاتها فی حجرتها. او په بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا هم صاحب د ترغیب و ترغیب روایت کړی، راوی د حدیث حضرت ابی الاحوص رضی الله تعالی عنه دی، عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ان احب الصلاة المرأة الى الله في اشد مکان في بیتها ظلمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د زنانو په مونځ کې الله پاک ته هغه مونځ زیات خوښ دی چې د کور په ډیر تیارناکه ځای کې وي. چونکه د رڼا په مقابله کې په تیاره کې پرده زیاته ده. په تیاره کې به چاته په نظر هم نه راځي. کم ځای کې چې د پردې زیات اهتمام شوی وي هلته پکې ثواب هم زیات دی. لیکن دومره تیاره دې هم نه وي چې هغې کې خطره وي چې څوک ورپورې د نه لیدلو په وجه ولګي، بلکې معمولي شان رڼا چې وي که دا یېره نه وي نو بیا هیڅ حرج نشته چې څومره په تیاره کې مونځ کوي، خور دې هلته وکړي، ثواب یې ډېر زیات دی. وګورئ درنو اوریدونکو، زنانو ته د پردې څومره تاکید دی. په عبادت کې هم زیات د پردې ځای او حالت ته فضیلت حاصل دی. د دې برخلاف موږ وینو چې ښځې په زیارتونو باندې ګرځي او هلته په زیارتونو کې دوی ځای ته جانمازونه اوار کړي وي، هلته منځونه کوي او نظرونه ځان سره وړي، په زیارتونو کې حلوا پخوي، هغه په خلکو باندې تقسیموي. آیا دا خبره د ښځو دپاره درسته ده؟ آیا دا د دین خبره ده؟ په دې باندې پوه شئ چې خلک څه ته دین ووایي هغه دین نه دی، بلکې الله او رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم څه ته دین ووایي هغه دین دی. د خپل طرف نه پیدا کړی شوی دین مردود او جهنم ته د تلو سبب دی. افسوس چې انسان په یو کار باندې خیال وکړي چې دا نیکي ده، خو د آخرت په ورځ به الله رب العزت څخه هیڅ کم ارزش نه لري. الله رب العزت دې زموږ خویندو او میندو ته توفیق ورکړي چې د الله د حکمونو پابند شي، د محمد رسول الله د سنتو او د ویناو پابند شي، تر څو الله رب العزت د دوی د دنیا او د آخرت ژوند ښایسته کړي، الله د جهنم نه وساتي او الله جنت ته داخلي کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. له مړونده دې راتاو دي د قرآن د نور لاسونه، له مړونده دې راتاو دي د قرآن د نور لاسونه، پرې د ژوند تیاره وختونه، پرې د ژوند تیاره وختونه، سوځي به د قدر میاشتې، سوځي به د قدر میاشتې، نیکمرغي در پکې نغښتې او ښکلا د قدر میاشتې، او ښکلا د قدر میاشتې، چې زموږ کلي ته راغلې، مرحبا د قدر میاشتې، مرحبا د قدر میاشتې، ستا د رحم په څپو کې چې د غرق په سیند لاوسم، ستا د رحم په څپو کې چې د غرق په سیند لاوسم، بیا به هلته په ژوند پوسم، بیا به هلته په ژوند پوسم، بینوا د قدر میاشتې، بینوا د قدر میاشتې، نیکمرغي در پکې نغښتې او ښکلا د قدر میاشتې، او ښکلا د قدر میاشتې، چې زموږ کلي ته راغلې، مرحبا د قدر میاشتې، مرحبا د قدر میاشتې، چې زموږ کلي ته راغلې، چې زموږ کلي